wake up. د wake up مطلب دی بیدارېدل. یعنی کله چې منګه د خوب راپاڅو نو دغه لپاره منګه wake up استعمالو. For example, wake up, it's morning. Wake up, it's morning. یعنی ویښ شه سحر شو. Wake up, it's morning. Wake up مطلب دی ویښېدل، یعنی د خوبه چې کله یو کس راپاڅي سترګې وغړي نو دغه لپاره wake up استعمالیږي. Wake up, it's morning. It's morning مطلب دی سحر شو، سحر دی. Wake up and start the work. Wake up and start the work. پاڅه او کار شروع کړه. یعنی بس دی خوبونه دې ډېر وکړه، پاڅه کار شروع کا. Wake up and start the work. پاڅه کار شروع کا، یعنی سترګې وغړوه د خوبه راپاڅه. د wake up اصل کې مطلب دی بیدارېدل، یعنی ویښېدل. کله چې موږ د خوبه راپاڅو نو دغه لپاره wake up استعمالیږي. یو بل اگزامپل ته ګورو. I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. یعنی زه سهار په 6 بجې پاڅېږم. I wake up زه پاڅېږم at 6 a.m. سهار په 6 بجې، یعنی زه سهار وختي په 6 بجې باندې پاڅم. I wake up at 6 a.m. مطلب د دې دا دی چې زه په 6 بجې باندې زما سترګې وغړېږي او زه راپاڅم په کټ کې. But I get up at 6:30 a.m. خو زه په 6:30 بجې د کټ نه پاڅېږم، یعنی زه په 6 بجې باندې راویښ شم او په 6:30 بجې د کټ نه راپاڅېږم. Get up د get up مطلب دی د کټ وغیره نه راپاڅېدل، یعنی کله چې ته ویښې او یو ځای کې ملا سې نو دغه ځای نه چې ته راپاڅې نو دغه لپاره get up استعمالیږي. wake up موږ هله استعمالو کله چې موږ ویده یو او د خوبه راپاڅو را بیدار شو نو دغه لپاره موږ wake up استعمالو. او get up موږ هله استعمالو کله چې موږ د یو کټ د یو صوفې وغیرې نه راپاڅېږو نو بیا موږ get up استعمالو. تاسو له موږ د دواړو اگزامپل درکړه. I wake up at 6 a.m. but I get up at 6:30 a.m. یعنی زه سهار په 6 بجې باندې ویښ شم، سترګې مې وغړېږي، بیدار شم او په 6:30 بجې باندې راپاڅم، یعنی څه ساعت د څه وخت دپاره په کټ کې ملا سیم او بیا د کټ نه راپاڅم نو get up دغه لپاره استعمالي. یعنی په اسانو الفاظو کې د wake up مطلب دی د خوب نه بیدارېدل، یعنی د خوب نه پاڅېدل. خو د get up مطلب دی د یو کټ د یو صوفې وغیره نه پاڅېدل. نو زما امید دی چې په دواړو به پوه شوي وي. یعنی دا فریزز اکثر په مووی سیریز کې هم استعمالیږي او په ډیلی لایفز کې خو زیاتره استعمالیږي، نو لازمي زده کړئ. منګه دغه شانتي یو څو الفاظ تاسو ته راوړي، یو څو پرایزز تاسو ته راوړي کوم په مدد سره چې ستاسو انګلیش یو مزیدار، شاندار، ذایقه‌دار جوړ شي. یعنی ستاسو د انګلیش لینګویج به ورسره دومره سترانګ شي، دومره ورسره امپروو شي چې تاسو ورته خپله هم حیرانې وئ. دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ ځکه چې په دې کې مې تاسو ته ډېر فرایزز راوړي دي او چې تاسو کله دا ویډیو ګورئ دا فرایزز وګورئ نو انشاءالله ستاسو انګلیش به ورسره ډېر امپروو شي. نو راځئ داسې ښکلي ښکلي فرایزز زده کوو. get started. د get started مطلب دی شروع کول، یو کار شروع کول یا یو بل څه شروع کول. د get started مطلب دی شروع کول. یعنی اکثر زه تاسو ته هم په ویډیوز کې داسې وایم چې let's get start it، یعنی راځئ چې شروع کړو. نو د get started مطلب دی شروع کول. لکه for example let's get started. let's get started د دې مطلب دی راځئ چې شروع کړو، یعنی راځئ چې دا پلانې کار شروع کړو یا راځئ چې یو بل څه وکړو. let's get started. let's راځئ get started چې شروع کړو. چې اوس تاسو کوم کار شروع کول غواړئ، کوم کار کول غواړئ نو تاسو په دغه ځای کې ویلی شئ let's get started، راځئ چې شروع کړو. I got started a new job. ما یو نوی کار شروع کړو، یعنی ما یو نوی کار ځان له وکتو. I got started a new job. I got دلته got راغلی دا د get second form دی. I got started a new job. ما یو نوی کار شروع کړو. I got started. اوس به تاسو وایئ چې دې نه مخکې خو ته ووایه چې get started مطلب دی شروع کول، او اوس دلته راغلی got started، نو دې څنګه مطلب دی چې ما یو نوی کار شروع کړو. نو بالکل هم ستاسو دغه کوېسچن بالکل صحیح دی ځکه چې get started دا زموږ سره د get started past form دی، یعنی د get دا زموږ سره second form دی got،
او دلته راغلی got started یعنی I got started a new job. نو دې مطلب دا دی چې ما یو نوی کار شروع کو، یعنی ما ځان له یو نوی کار کتی دی، ما کار شروع کو. او چې کله موږ ته د سنګل فارم ضرورت وي یعنی کله موږ ته د فرست فارم ضرورت وي نو بیا موږ get started استعمالو. give off د give off مطلب دی یو کار په نمای کې پرېښودل. give off د give off مطلب څه دی؟ د give off مطلب دی یو کار په نمای کې پرېښودل، سر ته نه رسول. لکه فار ایگزامپل همدغه ایگزامپل ته موږ ګورو چې I got started a new job. I got started a new job but I gave off after 5 days. یعنی ما یو نوی کار شروع کو او ما یو 15 ورځې وکړو بیا مې پرېښود، یعنی په نیمه کې مې پرېښود، سر ته مې ونه رساو. but I gave off یعنی ما پرېښودو after 5 days د 15 ورځو نه وروسته، یعنی یو 15 ورځې مو وکړو بیا مې پرېښود، دا به مې ورته نه لګېده. نو د get started مطلب دی یو کار شروع کول. د give off مطلب دی یو کار په نمای کې پرېښودل، یو کار سر ته نه رسول. انشاءالله زما امید دی چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، نو تاسو به دا ډېر ښه یاد شي. او بیا هم که چېرې د یو کس یاد نشي نو په اخره کې ورته موږ یو شارټ سمري د دې درکړو، یو شارټ خلاصه د کوم په مدد سره چې ستاسو بیرته دا ډېر ښه یاد شي. ټیک آوټ د ټیک آوټ مطلب دی یو چیز راویستل، یعنی یو چیز د فرج وغیره نه راویستل، دغه لپاره ټیک آوټ استعمالیږي. د ټیک آوټ اپوزیټ دی پوټ بیک یعنی واپس ایښودل. د ټیک آوټ مطلب دی یو چیز راویستل، یو چیز راغیستل، او پوټ بیک مطلب دی واپس ایښودل، یعنی دغه چیز واپس ایښودلو ته موږ پوټ بیک استعمالو. فار ایگزامپل ټیک آوټ the juice from the fridge please یعنی مهرباني وکړه د دې فرج نه مال جوس راکا. ټیک آوټ راویستل یو چیز د فرج وغیره نه. پوټ بیک واپس ایښودل. ټیک آوټ یور سمارټ فون پلیز مهرباني وکړه موبایل دې لږ راوباسه. ټیک آوټ یور سمارټ فون پلیز یعنی مهرباني وکړه خپل موبایل دې لږ راوباسه. Did you put the juice back into the fridge? Did you put the juice back into the fridge? آیا دغه جوس دی واپس په فرج کې کېښودل؟ یعنی تا چې وروسته کوم جوس ماله راواغېسته آیا دغه دی واپس په فرج کې کېښوده؟ وروسته موږ ټیک آوټ استعمال کړو، د دې مطلب دا دی چې راوباسه راواله. پوټ بیک اوس موږ استعمال کړو، د دې مطلب دا دی چې واپس یې کېده، واپس ته کېښودل. ګیو بیک د ګیو بیک مطلب دی بیرته ورکول، یعنی چاته یو چیز واپس کول. کله چې ته د یو چا نه یو چیز راوړې، یو چیز والې او هغه بیرته واپس کړې، نو بیا دغه لپاره ګیو بیک استعمالیږي. د ګیو بیک مطلب دی بیرته ورکول، بیرته واپس کول. For example, did he give you back the money? Did he give you back the money? آیا هغه تا ته پیسې بیرته درکړي، یعنی آیا هغه تا ته پیسې بیرته واپس کړي. Did he give you back the money? Did he آیا هغه give you back تا له واپس درکړي the money پیسې، یعنی آیا هغه چې ستا نه پیسې اخیستې وي هغه تا له واپس درکړي که نه؟ نو بیا تاسو داسې ویلی شئ Did he give you back the money؟ او یا چې تا یو ملګري نه د بایک راغیستی وي، موټرسایکل راغیستی وي، او ته بیرته داسې یو بل ملګري ته وایي چې ما هغه بایک هغه موټرسایکل بیرته واپس کړو هغه ته، نو ته به یې په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي I went and gave him back his bike. I went and gave him back his bike. یعنی زه لاړم هغه ته مې خپل موټرسایکل بیرته واپس کړو. I went زه لاړم and gave him back his bike هغه ته مې خپل بایک واپس کو، یعنی ما د هغه نه بایک موټرسایکل راغیستی یو ضروري کار مې او چې کار مې ختم کړو نو هغه ته مې خپل بایک بیرته واپس کو. I went and gave him back his bike. turn on د turn on مطلب دی د یو بجلی چیز یا وغیره لګول. For example turn on the light please مهرباني وکړه دا بلب د لایټ ولګوه. turn on the light please turn on ولګوه the light please مهرباني وکړه دا لایټ، یعنی مهرباني وکړه دا لایټ دا بلب لږ ولګوه. turn on the light please نو تاسو په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شئ. turn off د turn off مطلب دی د یو بجلی چیز بندول. د turn on مطلب د یو بجلی چیز لګول. د turn off مطلب دی د یو بجلی چیز بندول. For example turn off the light please. turn off
the light please یعنی مهرباني وکړه دا بلف بند کا. turn off the light please یعنی مهرباني وکړه دا بلب کوم چې تا ولګاو دا بند کا. turn on بلف لایټ وغیرہ ولګوه. turn off دغه لایټ وغیرہ بند کا. turn off د turn off مطلب دی په ټي وي وغیرہ باندې اواز سیوا کول تیزول. فار ایگزامپل تاسو د کرکټ میچ ګورئ نو ته یو ملګري ته ویلی شي چې د دې میچ د دې ټي وي اواز ډیر سلو دی پلیز مهرباني وکړه دغه اواز لږ تیز کا لږ یې زیات کا. نو ته بیا داسې ویلی شي turn off the volume please. turn off یعنی تیز کا د والیوم پلیز د اواز یعنی په دې ټي وي وغیرہ باندې د اواز لږ تیز کا موږ یې نه اورو. او د turn off اپوزیټ دی turn down. د turn down مطلب دی د یو ټي وي وغیرہ اواز په مزه کول یعنی سلو کول. کله چې د یو چیز د ټي وي وغیرہ اواز موږ تیزو نو دغه لپاره turn off استعمالیږي. او چې کله موږ د دغه ټي وي اواز سلو کوو په قلاره کوو په مزه کوو نو بیا دې لپاره turn down استعمالیږي. فار ایگزامپل turn down the volume please. کله چې یو چیز د یو ټي وي اواز تیز وي نو ته هغه کس ته یو ملګري ته ویلی شي چې مهرباني وکړه د اواز لږ سلو کړه بیخي تیز دی. turn down the volume please. نو موږ نن تاسو ته داسې پرایزز راوړي کوم چې ستاسو ډیمانډ هم و او تاسو هم غوښتل چې په دې ټاپک باندې موږ ویډیو جوړه کړو. نو زما امید ده چې تاسو به دې نه ډېر الفاظ او پرایزز زده کړي وي. نو دا ځکه چې زموږ نه دغه ټایم ډېر علي او په دې ویډیو باندې موږ ډېر محنت کوو ډېره خواري کوو نو تاسو مهرباني وکړئ موږ سپورټ کوئ. ستاسو سپورټ دا دی که چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو یو سبسکرایب ورکړئ او که زموږ ویډیو هم نه وي لایک کړي نو لایک یې کړئ. او په کمنټ سیکشن کې یو ښکلی شانتي کمنټ زموږ سره شیر کړئ. او که چېرې ستاسو د خوښې ټاپک وي تاسو غواړئ چې په هغه باندې موږ هم څه ویډیو جوړه کړو نو تاسو بالکل موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. Welcome to our channel. نن به موږ په دې ویډیو کې مختلف پرایزز په پښتو ژبه کې زده کوو. ډېره په اسانه سره او داسې پرایزز کوم چې زموږ په ډیلی لایف کې په ډیلی روټین کې یعنې په روزمره کنورسیشن کې استعمالیږي. نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او په دې کې چې کومې سنټنسز تاسو کوم پرایزز تاسو ته ګورئ تاسو وینئ تاسو اورئ نو دا د ځان سره نوٹ کوئ. نو انشاءالله تاسو به ډېر څه زده کړئ او ویډیو تر اخره پورې ګورئ او زموږ سره اوسئ. So let's start it. زموږ فرست ون پرایز چې کوم دی هغه ویټ ټایم څو بجې دی. کله چې موږ پښتو کې وایو چاته چې څو بجې دي یا څه ټایم دی بیا په انګلیش لینګویج کې ویلی شي ویټ ټایم. فار ایگزامپل what time did you reach home. ته په څو بجې کور ته ورسېد. یعنې کله چې موږ پښتو کې یو کس ته وایو ته څه ټایم په څو بجې کور ته ورسېدې نو بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي what time په څو بجې یعنې څه ټایم. did you reach home ته کور ته ورسېدې. ریچ ورسېدو ته یو بل RICH دی هغه ریچ دی هغه وایي مالداره ته امیر ته. نو ریچ ورسېدو ته هم وایي کور ته. نو د دې سنټنس مطلب دا شو چې ته په څو بجې باندې کور ته ورسېدې. what time did you reach home. what kind کوم قسم یعنی کوم یو قسم چیز ته پکار دی کوم یو قسم چیز ته خوښ دی نو بیا موږ په انګلیش لینګویج کې ویلی شو what kind کوم یو قسم. what kind of movies do you like یعنی ته کوم قسمه فلمونه خوښوې. نو موویز دا هم فلم ته ویلی شي او فلم دلته هم تاسو استعمالولی شي. نو د سنټنس مطلب شو ته کوم قسمه فلمونه خوښوې یعنی ته کوم قسمه فلمونه کتل خوښوې د انګلیش د اردو کوم قسمه. what kind کوم قسمه of movies فلمونه do you like ته خوښوې یعنی ته کوم قسمه فلمونه خوښوې ستا کوم قسمه فلمونه خوښ دي بیا په انګلیش کې موږ دغه شانتې ویلی شو what kind of movies do you like. movies دا د مووي جمع ده او موویز مطلب دی ډیر یعنی ډیر فلمونه. how د how مطلب دی څنګه یعنی موږ دا کار څنګه وشو ستا څوکې مطلب ستاسو والد صاحب څنګه دی ستا ورور څنګه دی ستاسو خپلوان څنګه دي نو بیا موږ استعمالو how. لکه for example how is your father now. اوس ستا د والد صاحب یعنې ستا د پلار
طبیعت څنګه دی، هغه اوس څنګه دی. how څنګه دی. as your father ستا پلار. father ویلی شي والد صاحب ته، پلار ته. now اوس یعنې مطلب ستا پلار اوس څنګه. او یو بل کامن سنټنس چې کوم استعمالیږي فریز هغه دی how are you ته څنګه یې. نو په دې کې هم how استعمال شوی مطلب څنګه. how many مطلب دی څو دانې. how many مطلب دی څو دانې هغه چیزونه کم چې شمارلی شي. مطلب کم چې کاونټیبلی دغه دپاره موږ how many استعمالوو. for example how many mobiles do you have تا سره څو دانې موبایل دي. مطلب ستا سره څو موبایل دي. نو موبایل چې کوم دی دا کاونټیبل ناون دی. how many څومره یعنې څو دانې. mobiles د موبایل سره چې دا اس دی نو دا جمع دی. do you have یعنې ته لرې ستا سره څومره موبایل دي، ستا سره څو دانې موبایل دي. بیا موږ په انګلیش لینګویج کې دغه شانته ویلی how many mobiles do you have. how many apples do you have تا سره څو دانې سیوان. how many apples do you have. نو تاسو کې به دغه شانتي ایډ کوئ د ځکه اپل په ځای باندې نور نومونه هم، نو بیا به تاسو ته دا خو کمپلیټ معنی درکوي او په هر ځای کې ویلی شئ. د how many مطلب ورو څومره مطلب څو دانې، او د how much هم مطلب دی څومره. اکثر کسان اکثر سټوډنټس په دې کې کنفیوز وي چې دې دواړو کې فرق څه دی. نو په دې کې فرق صرف دومره دی چې how many هغه چیزونه کم چې شمارلی کېږي د هغه لپاره یعنې کاونټیبل ناون دپاره استعمالیږي. how much مطلب دی هغه چیزونه کم چې uncountably. د how many مطلب کوم چیزونه چې کاونټیبلی د هغه لپاره استعمالیږي، او how much کم چې uncountably کم چې شمارلی کېږي نو دغه لپاره how much استعمالیږي. for example how much money do you want ته څومره پیسې غواړې، ته څومره پیسو ته ستا ضرورت دی. نو دلته راغلی money اوس به اکثر کسان وایي چې دا خو کاونټیبل دی. یس دا کاونټیبل دی، خو دلته money راغلی. money نه مطلب د ټولې دنیا روپۍ، یعنې د ټولې دنیا چې کومې پیسې دي نو دا انکاونټیبل دي. دا زموږ څخه په انکاونټیبل ناون کې راځي، نو ځکه موږ دلته how much استعمال کړی. how much money do you want. how much money do you want ته څومره پیسې غواړې، مطلب ستا څومره پیسو ته ضرورت دی. how long مطلب دی څومره وخت، یعنی یو چیز څومره وخت لري، دا یو چیز به په څومره وخت کې وشي، نو دغه لپاره په دغه وخت کې په دغه سچویشن کې به استعمالیږي how long. for example how long will it take دا به څومره وخت والي. مطلب ستا جلدی ده، تا ته یو کار داسې پروت دی کوم چې ته جلد ختمول غواړې او ته مصروف یې، نو ته یو کس ته ویلی شي چې دا به څومره ټایم والي. یا تا ته په لاره کې بایک خراب شوی دی، دا ملګري ته ویلی شي، دا کس ته ویلی شي چې دا به څومره ټایم والي. how long څومره. how long will it take دا به څومره وخت والي، یعنې دا به په سازېدو کې، دا به په سمېدو کې څومره وخت والي. how long will it take دا به څومره وخت والي. how long will you take to reach ته به څومره وخت کې ورسېږي کور ته. how long په څومره وخت کې به will you take to reach ته کور ته ورسې، مطلب ته به په څومره وخت کې کور ته ورسېږي، ته به څومره ټایم والي. بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي how long will you take to reach. how far څومره لرې. کله چې یو چیز زموږ نه لرې وي نو بیا موږ ویلی شو، لکه موږ پښتو کې وایو څومره لرې، دا یو چیز څومره لرې دی، د فلانې ځای، د فلانې کور، د فلانې مارکیټ دا څومره لرې دی. نو بیا دپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي how far. for example how far is your home ستاسو کور څومره لرې دی. how far مطلب دی څومره لرې. for example how far is your home ستاسو کور څومره لرې دی، یعنې ستاسو کور ته څومره لاره ده. how far is your home ستاسو کور څومره لرې دی. how far is your school ستاسو سکول څومره لرې دی. how far is your school تاسو په دې کې به ډفرنٹ سنټنسز تاسو جوړولی شئ. how old د how old مطلب دی د څومره وخت، یعنې د فلانې چیز د څومره وخت دی، د دې څومره وخت شوی، د دې څومره موده شوي، نو بیا دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي how old. how old د څومره وخت. how old is this دا د څومره وخت دی. how old is this دا د څومره وخت دی. how old یعنې د څومره وخت is this دا دی. نو که کله تاسو یو چیز طرف ته د یو څه طرف ته اشاره کوئ، نو دغه تاسو ویلی شئ چې دا د څومره وخت دی،
یعنی دا چیز چې کوم پروت دی د دې څومره وخت شوی دا د څومره وخت دی بیا په انګلیش لینګویج کې ویلی شي how old is this که هغه هر څه یا هغه هر څه کیدی شي how old is this او که چېرته تاسو دا ووایي دا تاسو ته ما په زیاتره سینټنسز زیاتره ویډیوګانو کې کلاسز کې ما ښودلي دي how old are you ته د څو کالې how old are you ته د څو کالې مطلب ستا عمر څومره دی ته د څومره د وخت دی how old are you ته د څو کالې ستا څومره عمر دی how old is your elder son ستا مشری زوی د څومره وخت دی یعنی څومره عمر یې دی how old is your elder son whose د whose مطلب دی د چا یعنی دا فلانې چیز د چا دی whose mobile is this دا موبایل د چا دی کله چې تاسو وایي موبایل چا چارج ته ایښی ستاسو یو ملګري او تاسو هغه راوچت کړئ نو تاسو ویلی شئ whose mobile is this دا موبایل د چا دی whose pen is this دا پن د چا دی whose car is this دا کار دا موټر دا ګاډی د چا دی whose bike is this دا بایک د چا دی نو تاسو دغه نه نور سنټنس هم جوړولی شئ when د when مطلب دی کله یعنی یو کار به کله کیږي ته به کله راځي هغه به کله ځي نو دغه لپاره به په انګلیش لینګویج کې ویلی شي when is he coming هغه کله راځي when کله is he coming هغه راځي coming وایي راتلو ته ته به کله ځې when will you go ته به کله ځې کله چې موږ پښتو کې وایو ته به کله ځې نو په انګلیش کې بیا ویلی شي when will you go when will you go ته به کله ځې why د why مطلب دی ولې یعنی دا کار تا ولې وکړو ته ولې خپل وخت ضایع کې ته دا کار ولې کې ته هلته ولې نه ځې ته هلته ولې ځې نو بیا به دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي why for example why do you waste your time ته ولې خپل وخت ضایع کې یعنی ته فالتو خلکو سره کینې فالتو ځایونو کې کینې په غلط محفلو کې کینې نو ته خپل ځان خپل ټایم ولې ضایع کې why do you waste your time ته ولې خپل وخت ضایع کې why do you waste ته ولې ضایع کې your time خپل why do you waste your time where د where مطلب دی چېرته where چېرته یعنی ته چېرته روان یې ته چېرته اوسېږي نو دې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي where for example where are you going ته چېرته روان یې where are you going ته چېرته روان یې نو نن چې زمونږ کومه ویډیو ده دا د ډرایور او د پسنجر د کنورسیشن په باره کې ده فار ایگزامپل ته داسې امیجن که چې ته ولاړې او یو ډرایور رالی یو ګاډي والا رالی او هغه تا ته ودرېدو یو ورته تا لاس ووه نو هغه به تا ته اول څه وایي ډرایور تا ته اول څه وایي ګوډ مارنینګ where are you headed good morning where are you headed good morning ګوډ مارنینګ دا زیاتره استعمالیږي او د ګوډ مارنینګ مطلب دی سهار مو په خیر where are you headed دې سنټنس ته په غور سره وګورئ where are you headed یعنی ته چېرته ځې ګوډ مارنینګ where are you headed د دې مطلب دا دی چې سهار مو په خیر ته چېرته ځې where چېرته یا چېرته are you ته headed where are you headed مطلب دی ته چېرته ځې where چېرته are you ته headed ځې نو ته ورته اوس په جواب کې څه وایې نو ته ورته په جواب کې داسې وایې پیسنجر دا مسافر ته ویلی شي او ډرایور دغه ډرایور ته ویلی شي ګوډ مارنینګ I need to go to the main market please good morning ته ورته په جواب کې ورته وایې ګوډ مارنینګ ستا هم سهار په خیر I need to go to the main market please سهار مو په خیر مهرباني وکړه زه مارکیټ ته ځم یعنی زه دا کوم مین مارکیټ چې دی زه هلته ځم ګوډ مارنینګ سهار مو په خیر I need to go to the main market یعنی زه دغه مین مارکیټ ته ځم پلیز مهرباني وکړه دلته ما په دې ځای کې مین مارکیټ استعمال کړی دلته تاسو مختلف قسمه الفاظ ایډ کولی شئ د مختلف قسمه پلیسز نومونه د ځایونو نومونه تاسو ورکوئ کوم ځای ته چې تاسو تلل غواړئ نو بیا به تاسو ته ډېر اسانه وي لکه فار ایگزامپل زه په دې کې یو بل نوم ورکوم د یو بل پلیس نوم ورکوم ګوډ مارنینګ I need to go to New York good morning I need to go to
نیویارک، یعنی سهار مو په خیر، زه نیویارک ته تلل غواړم. نو تاسو په دې کې به نور نومونه هم اډ کولی شئ. ډرایور، نو دغه ډرایور به تاسو ته بیرته په جواب کې څه وایي؟ The main market got it. Is this route okay or would you prefer the highway? نو ډرایور ته بیرته وایي چې ها بالکل زه پوه شوم، آیا دا لار سمه ده که نه، په بله لار لاړ شو، یعنی دا کومه لار چې دا په دې کې ټرافیک دی آیا دا سمه ده که نه، په بله لار لاړ شو. got it، د got it مطلب دی پوهېدل. got it کله چې په یو خبره باندې یو کس پوه شي نو هغه دا ویلی شي got it مطلب زه پوه شوم. got it زه پوه شوم. is this route okay؟ is آیا is ځکه استعمال شوی چې دلته یو سوال یو تفوس کلی. is this route څه ته وایي؟ route ویلی شي لارې ته او pathway هم لارې ته وایي. is this route okay؟ آیا دا لار ټیک ده، دا لار صحیح ده. okay مطلب صحیح ده، ټیک ده. or would you prefer the highway؟ یا ته په بله لار باندې ځې، یعنی دا لار صحیح ده که نه، ته بلې لار ته ترجیح ورکوې، ته په بله لار باندې ځې. ته ورته بیرته جواب کې داسې وي This route is fine, thank you, how is the traffic today? This route is fine, thank you, how is the traffic today? نو ته ورته په جواب کې ویلی شي او بالکل دا لاره ټیک ده، مننه، نن ورځ ټرافیک څنګه دی، مطلب نن ورځ ټرافیک ډېر دی، لږ دی، شته که نه. نو ته هغه کس ته ویلی شي داسې This route is fine، دا لاره مطلب ښه ده، ټیک ده. Thank you، مننه. How is the traffic today؟ یعنی ټرافیک نن څنګه دی، لږ دی، ډېر دی، ټرافیک څنګه دی. نو ته بیا هغه ته په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي How is the traffic today؟ How is څنګه دی the traffic today؟ ټرافیک نن، یعنی د ټرافیک څه حال دی، څنګه دی، سیوا دی، لږ دی، کم دی. ډرایور It's a bit heavy right now but it should clear up soon. It's a bit heavy right now but it should clear up soon. د دې سنټنس مطلب دا دی چې اوس ټرافیک شته دی خو انشاءالله زه امید کوم چې دا ټرافیک به کم شي. It's a bit heavy right now. It's یا it is a bit heavy right now مطلب اوس شته دی، اوس ټرافیک سیوا دی. But it should clear up soon. خو دا به ډېر زر یعنی ډېر جلد ختم شي، یعنی ډېر جلد به کم شي. But it should clear up soon مطلب ډېر زر به دا خلاص شي، مطلب ډېر زر به کم شي. But it clear up soon. Passenger Okay, how long do you think it will take? Okay, how long do you think it will take؟ یعنی ته دغه ډرایور ته ویلی شي چې دا لار به څومره ټایم والي، یعنی زه به هغه ځای ته په څومره وخت کې ورسم. نو ته بیا دغه ډرایور ته په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي Okay, how long do you think it will take؟ Okay, how long do you think it will take؟ سمه ده. اوکې مطلب دی سمه ده، صحیح ده، ټیک ده. ستاسو په نظر څومره وخت به ونیسي، یعنی ستاسو په خیال، ستاسو د ذهن مطابق چې څومره لار موږ ته پاتې ده، څومره ټیم کې به موږ ورسو، یعنی دا لار څومره ټیم کې موږ کور کولی شو، په څومره ټیم کې موږ هلته رسېدلی شو. نو بیا په انګلیش لینګویج کې موږ داسې ویلی شو اوکې How long do you think it will take؟ Okay, how long do you think it will take؟ Okay مطلب صحیح ده. How long څومره do you think ستا په خیال باندې it will take دا والی، یعنی ستا په خیال باندې به دا څومره ټیم والی. Driver about 20 minutes maybe less. دغه ډرایور ته په جواب کې ویلی شي about 20 minutes maybe less، یعنی یا به یو 20 منټه والی یا به د 20 منټو نه هم کم والی. مطلب دومره لار نه ده، یا به 20 منټه والی یا به د 20 منټو نه هم کم والی. About 20 minutes maybe less. About 20 minutes یعنی کېدای چې 20 منټه والی، maybe less او یا کم والی، یا به یو 20 منټه والی یا به دغه نه کم ټیم والی چې موږ هلته ورسو. تاسو په دې کې نو ټیم هم اډ کولی شئ. Passenger نو بیرته ته په جواب کې داسې ویلی شي Perfect, thank you for the information. Perfect, thank you for the information. نو ته بیا دغه ډرایور ته په جواب کې ویلی شي چې ډېره ډېره مننه د معلومات د راکولو. پرفیکټ مطلب دی صحیح ده، هو بالکل. thank you مننه، شکریه. for the information د انفارمیشن د معلوماتو راکولو، یعنی د دې معلوماتو راکولو مننه.
نو دا چې زموږ سره کوم وو دا موږ د ډرایور او د پسنجر په منځ کې چې کوم کنورسیشن وو کوم ډایلاګ وو هغه باندې موږ ډسکشن وکړو یعنی کوم ډرایور او د پسنجر په منځ کې چې کومې خبرې اترې وي کوم باتچیت وو هغه اوس وشو او ورپسې یو بل ټاپک هم موږ تاسو ته راوړی موږ وو چې د دې سره ریلیټډ دی هم هغه تاسو ته شیر کړو نو د دې سره هم تاسو ته ډېره فایده وشي ځکه چې اکثر کسان داسې وي کوم چې د ډرایوینګ دپاره د کمپنۍ ته لاړ شي هلته انټرویو ورکوي دغه انټرویو کې د هغه نه څه تفوسونه کېږي په انګلیش لینګویج کې نو چې هغه بیا تاسو ته یاد وي نو راځئ دا ټاپک هم زده کوو په دې کې به تاسو ډېر اهم سوالات او ډېر اهم انګلیش زده کړئ نو دا ټاپک زموږ سره دی ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ مطلب دی چې کله موږ یو انټرویو له ورشو موږ انټرویو ورکوو نو دغه لپاره ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ خلک استعمالوي دغه کې کنورسیشن کوي ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ نو اوس به موږ ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ باندې ډسکشن کوو دا هم زده کوو نو راځئ دا په ډیټیل سره زده کوو نو اول چې تاسو لاړ شئ د انټرویو دپاره تاسو انټرویو ورکوئ نو تاسو ته اول دغه کس څه وایي په جواب کې دا کوم کس چې ستاسو مخ ته ناست وي دغه کس ته د ټول نه مخکې خو دا چې تاسو ته پته وي دغه کس ته په انګلیش لینګویج کې انټرویوور وایي نو دغه کس ته په انګلیش لینګویج کې انټرویوور وایي انټرویوور مطلب دی د انټرویو اخیستونکی یعنی ستاسو نه چې کوم کس انټرویو لي دغه ته انټرویوور وایي او دا کم کس یعنی ته چې انټرویو ورکې تا ته اپلیکنټ وایي اپلیکنټ انټرویوور اپلیکنټ په دې دواړو باندې به تاسو پوه شئ نو انټرویوور به څه وایي تاسو ته Please tell us about your driving experience. Please tell us about your driving experience. Please مهرباني وکړه tell us موږ ته ووایه about your driving experience یعنی د ډرایوینګ ایکسپیرینس په باره کې مطلب ستا په دې ډرایوینګ کې څومره وخت وشو ستا په دې کې څومره تجربه ده نو میبي کیدای شي ستا نه اول کوېسچن دا وکړي نو هغه په انګلیش لینګویج کې تاسو ته داسې ویلی شي پلیز tell us about your driving experience نو ته به ورخطا کېږي نه ته ورته په جواب کې داسې وایي I have been driving professionally for 8 years mainly city roads I have been driving professionally for 8 years mainly city roads د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې زما 8 کاله وشو یعنی زما 8 کاله تجربه ده چې زه دا ګاډی دا موټر دا ټیکسي چلوم یعنی ډرایوینګ کوم زما 8 کاله ایکسپیرینس دی په دې ډرایوینګ کې او ما دا ډرایوینګ چې کوم کلی دا ما په ښاریو کې یعنی داسې ځای کې ما کلی په کوم ځای کې چې رش وي په کوم ځای کې چې خلک ډیر وي یعنی ما په ښاریو کې ګاډی چلولی زما 8 کاله ایکسپیرینس دی په ډرایوینګ نو هغه ته به په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي I have been driving professionally for 8 years, mainly city roads. Mainly city roads مطلب دی د ښاریو روډونه نو ستاسو نه انټرویو ور بل تپوس کولی شي Do you have a valid commercial driver's license? Do you have a valid commercial driver's license? آیا ستاسو سره مطلب یو valid license شته دی د ګاډي د چلولو valid مطلب ستاسو یو valid commercial driver license شته Do you have a valid commercial driver's license آیا ستاسو سره یو valid commercial driver license شته نو ته ورته په جواب کې څه وایې Yes, I have a class D license and it is up to date. Yes, I have a class D license and it is up to date. And it's up to date. Yeah, it is up to date. I have a class D license and it is up to date. یعنی زما سره لیسن شته دی او دا تازه دی د it is up to date مطلب څه دی it is یا it's up to date مطلب دی تازه یعنی زما سره بالکل تازه د ډرایوینګ لیسنس پروت دی را سره دی it's up to date مطلب دی نوی مطلب نوی تاریخ مطلب نوی دی را سره it's up to date مطلب نوی نو انټرویو ورستان تپوس کولی شي How would you handle a difficult passenger? How would you handle a difficult passenger? How would you handle a difficult passenger? یعنی دې مطلب دا دی چې تاسو به د یو مسافر سره څنګه چلند کوئ تاسو به یو پسنجر څنګه هینډل کوئ
ځکه چې بار ملکونو کې کوم رولز دي د هغه خیال ساتل ډېر اهم دي. نو هغه تاسو ته ویلی شي چې تاسو به یو پسنجر د هغه چلند د هغه سره ستاسو څنګه وي، مطلب تاسو به هغه هینډل کوئ څنګه. نو اکثر کسان په دې جواب کې وارخطا کیږي. نو هیڅکله به هم نه وارخطا کیږئ، تاسو ورته داسې جواب ورکوئ. نو تاسو ورته داسې جواب ورکوئ: I would remain calm and professional and try to resolve the issue politely. I would remain calm and professional and try to resolve the issue politely. I would remain calm and professional یعنی زبا خاموشه پاتې شم که چېرته زما سره یو پسنجر مطلب بد چلند کوي نو زه به خاموشه پاتې شم and try to resolve the issue politely او دغه کومه مسله چې ده دا به زه politely په نرمۍ سره حل کړم، یعنې زه به د دې د حل کېدو کوشش کوم. Interviewer: Can you work night shift and weekends? Can you work night shift and weekends? آیا تاسو د شپې یا د ویکنډز کار کول غواړئ؟ Can you work night shift and weekends؟ یعنی د دې سنټنس مطلب دا دی آیا تاسو د نایټ شیفت یا ویکنډ کم کار کول غواړئ. آیا د دې سنټنس مطلب په اصل کې دا دی چې آیا تاسو نایټ شیفت یا ویکنډز کم کار کول غواړئ. Yes, I'm completely flexible with my schedule. Yes, I'm completely flexible with my schedule یعنی زه په خپل سکیجول باندې ښه یم، په خپل سکیجول باندې پوره یم، پوهیږم. I'm completely flexible with my schedule. سکیجول مطلب ستا چې کوم د ډرایوینګ کوم ټایم دی دغه یو قسمه ټایم ټیبل دی، یعنی زه په هغه باندې کمپلیټلی فلیکسیبل یم. تا ته یو کس ویل چې څه ټیم دی، تا ورته ویل چې پاو باندې 7 بجې دي، نو تا خو ورته صحیح ده په پښتو کې ټیک ویل چې پاو باندې 7 بجې دي. خو اوس به ته دلته دا سوچ کې زه به دې کس ته په انګلیش لینګویج کې څنګه وایم چې یو نیټیو سپیکر یو انګلیش مین ستا نه تفوس وکړي، یو انګریز ته ته ووایي یا یو بل بهر کنټري کې ته یې، نو ته به هغه ته په انګلیش لینګویج کې څنګه وایې چې څه ټیم دی او څو بجې دي. Hi guys, welcome to our channel. نن به تاسو انشاءالله په دې یو لیکچر کې په دې یو کلاس کې صرف د دې یو سنټنس په مدد سره تاسو د ټایم په باره کې انګلیش ویل زده کړئ. یعنې تاسو بیا په انګلیش لینګویج کې هم د یو بل سره ټایم شیر کولی شئ چې څه ټیم دی او څو بجې دي. که چېرته تاسو ته یو کس وایي چې پاو باندې 7 بجې دي یا پاو باندې 8 بجې دي یا پاو کم 7 بجې دي یا پاو کم 8 بجې دي، نو دا به تاسو په انګلیش لینګویج کې څنګه وایي. او دغه شانتې نور د ټایم په باره کې زده کړه کول غواړئ نو دا ویډیو دا لیکچر تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې په دې لیکچر کې به موږ د ټایم په باره کې زده کړه کوو چې موږ په انګلیش لینګویج کې دغه ټایم څنګه ایکسپریس کوو، موږ به څنګه وایو چې څه ټیم دی او څو بجې دي. زیاتره کسانو ته دا یو دردي سر دی او زیاتره کسانو زموږ نه په کمنټ سیکشن کې دا ډیمانډ هم کړی و چې تاسو موږ ته پلیز په داسې میتھډ کې په داسې طریقې سره د ټایم په باره کې ووایي چې موږ ته یاد شي او زموږ نه بیا کله هم نه هېرېږي او موږ یې په ډیلي روټین کې هم استعمالو. نو ستاسو به دغه ډیمانډ، دغه خواهش، دغه ارزو، دغه تمنا ستاسو پوره شي. که یو کس وایي چې موږ په انګلیش لینګویج کې د ټایم په باره کې خبرې څنګه کوو، نو بالکل په دې یو لیکچر کې به تاسو ډېرې اسانۍ سره زده کړه وکړئ. نو ډېرې خبرې نه کوو او نه هم ډېر ټایم ضایع کوو او نه موږ تاسو بور کول غواړو. نو راځئ اوس دا لیکچر سټارټ کوو او په دې لیکچر کې به ښه په ډیټیل سره موږ په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې د ټایم په باره کې په انګلیش کې خبرې شو کولی. موږ به یو کس ته ویلی شو چې څه ټیم دی. نو اول چې تاسو پر سکرین باندې کوم سنټنس ښکاري موږ د دې نه شروع کوو. که تاسو په دې یو سنټنس باندې ځان پوهه کوو نو زما امید دی چې تاسو به بالکل په دغه ټایم په باره کې پوهه شئ، یعنې تاسو بیا بالکل د خپله هم ویلی شئ چې څه ټیم دی او څو بجې دي. لکه فار ایگزامپل همدغه ایگزامپل ته ګورو، پاو باندې 7 بجې دي او د دې ویل ډېر اسان دي او موږ درته نور هم په دې ویډیو کې په دې لیکچر کې اسان کړي دي. نو تاسو به پاو باندې 7 بجې دي نو دا به تاسو څنګه په انګلیش لینګویج کې وایئ. د دې لپاره زه تاسو ته یو ټریک در کوم، یوه شارټ فارموله در کوم د کوم مدد سره چې تاسو دا زده کولی شئ. لکه فار ایگزامپل اول د ایگزامپل د مثال ته ګورو. It's 7:15 پاو باندې 7 بجې دي، دا به موږ په انګلیش لینګویج کې داسې وایو It's 7:15
پاو باندې 2 بجې دي. په دې باندې خو تاسو پوه شوئ چې پاو باندې 2 بجې دي دا موږ په انګلیش لینګویج کې داسې وایو It's quarter past 7. او که اوس تاسو وایئ چې موږ به دا څنګه وایو چې پاو کم 2 بجې دي نو دا بالکل هم ډېر اسان دي. It's quarter to 7. It's quarter to 7. It's quarter to 7 مطلب دا دی چې پاو کم 2 بجې دي. It's quarter to 7 پاو کم 2 بجې دي. او هغه ټریک هغه فارموله دا ده که تاسو سوچ وکړئ په بره سنټنس کې استعمال شوی پاو باندې 2 بجې دي په دې کې زموږ سره پاست راغلی او په دې کوزه سنټنس کې کم کې چې موږ ویلي چې پاو کم 2 بجې دي نو په دې کې موږ ټو استعمال کړی نو بالکل د دې فارمولې په مدد سره به تاسو په ډېر اسانه سره پوه شئ چې کله تاسو یو کس ته ووایئ چې پاو باندې 2 بجې دي دلته موږ پاو باندې 2 بجې ورکړي موږ خپل ټایم ورکړلی تاسو خپل ټایم ورکولی شئ کوم چې تاسو یو کس ته ویل غواړئ پاو باندې 2 بجې دي پاست کله چې موږ ووایو چې پاو باندې 2 بجې دي یعنی د باندې لپاره پاو باندې اته باندې لس باندې و باندې پاو باندې لپاره موږ پاست استعمالو لکه پاو باندې و باندې اته باندې لس باندې کله چې راشي چې پاو باندې اته یا پاو باندې نهه دغه شانتې څه ټیم دی نو دغه لپاره به موږ پاست استعمالو او کله چې راشي چې پاو کم 2 بجې پاو کم لس پاو کم نهه چې هر څه ټیم وي نو دغه لپاره به موږ ټو استعمالو یعنی په اسانه او په لنډو الفاظو کې موږ داسې ویلی شو پاو باندې چې کله راشي نو بیا موږ په دغه ځای کې پاست یا آفټر لګو کله چې پاو کم راشي نو بیا هلته موږ ټو لګو لکه اګزامپل ته تاسو وکړه It's quarter past 7 منګه د پاو باندې په باره کې خبره کوله مطلب باندې نو بیا به موږ پاست یا آفټر لګو او چې کله موږ د پاو کم په باره کې خبره کوله نو بیا به موږ ټو لګو هم دغه سنټنس دی هم دغه جمله ده خو صرف پاست او ټو کې موږ چینج کو او دې سره سره زموږ ټول ټایم چینج کیږي راځئ یو اګزامپل ته ګورو چې ستاسو نور هم ډېر ښه یاد شي فار ایگزامپل It's quarter past 8 It's quarter past 8 د دې مطلب دا دی چې پاو باندې اته بجې دي It's quarter past 8 پاو باندې اته بجې دي It's quarter to 8 It's quarter to 8 پاو کم اته بجې دي It's quarter to 8 پاو کم اته بجې دي کله چې موږ وویل د 7 په ځای باندې موږ 8 استعمال کو نو د دې مطلب دا چې پاو باندې 2 بجې دي په دویم سنټنس کې 2 راغلی دی او دغه سره موږ 8 استعمال کو نو دې مطلب دا چې پاو کم اته بجې دي په بره کې موږ 8 استعمال کو نو دې مطلب دا چې پاو باندې 2 بجې دي او په کوزه کې د 8 مطلب دا چې پاو کم اته بجې دي یعنی په لنډو الفاظو کې چې کله موږ د یو ټایم په باره کې خبرې کوو موږ چې پاو باندې یا لس باندې هر څه ټیم چې موږ وایو نو دغه لپاره موږ پاست استعمالو نور سنټنس هم دغه دی It's quarter او بیا پسې موږ پاست استعمالو او چې کله موږ د پاو کم خبره کوو نو بیا موږ ټو استعمالو د سیوا دپاره موږ پاست استعمالو یا آفټر او د کم دپاره موږ ټو استعمالو نو زما امید دی په دې به تاسو ډېر په اسانه سره پوه شوي وئ او که اوس هم یو کس نه یې پوه شوی نو راځئ یو اګزامپل ته بل هم ګورو فار ایگزامپل چې اوس یو کس وایي چې پاو باندې لس بجې دي نو موږ به په انګلیش لینګویج کې دا څنګه وایو نو اوس زما امید ده چې تاسو بالکل ماسټر شوئ تاسو د خپله په انګلیش لینګویج کې ویلی شئ خو راځئ یو اګزامپل درته زه هم در کوم It's quarter past 10 It's quarter past 10 نو دې مطلب دا دی چې پاو باندې لس بجې دي It's quarter past 10 چې اوس تا ته یو کس وایي چې پاو کم لس بجې دي نو ته به هغه ته په انګلیش لینګویج کې څنګه وایې نو ته به هغه ته په انګلیش لینګویج کې داسې وایې It's quarter to 10 It's quarter to 10 د دې مطلب دا چې پاو کم لس بجې دي quarter to 10 پاو کم لس بجې دي نو زما امید دی چې په دې به تاسو بالکل پوه شوي وئ او په دې ځای کې به ستاسو هېڅ شک شبه نه وي او بیا که هم تاسو په دې ځای کې نه وئ پوه شوي نو بالکل تاسو دا ویډیو دا لیکچر لږ ریپیټ کړئ بیرته یو ځل وګورئ نو تاسو به په ډېر اسانۍ سره په دې باندې پوه شئ It's 10 past 7 د دې مطلب دا چې لس باندې 2 بجې دي مخکې چې موږ کومه خبره کوله هغه د پاو په باره کې خبره وه د کوارټر مطلب دی پاو چې کله د کوارټر پاست راغلی او دې مطلب دا دی چې پاو باندې او چې کله کوارټر 2 راغلی او دې مطلب دا دی چې پاو کم It's 10 past 7 د دې مطلب دا دی چې لس باندې 2 بجې دي It's 10 to 7 لس کم 2 بجې دي It's 10 to 7 لس کم 2 بجې دي یعنی لس منټه کم 2 بجې دي چې کله 2 رالی نو کم او چې کله پاست رالی
نو سیوا یا د پاسه. که اوس تاته یو کس ووایي چې 9:30 بجې دي یا 8:30 بجې دي، نو تاسو دا په انګلیش لینګویج کې څنګه وایي؟ It's 7:30. It's 7:30 د دې مطلب دا دی چې 9:30 بجې دي. مخکې چې موږ کومه زده کړه وکړه هغه موږ د فاو په باره کې او د 10 منټه کم یا د 20 منټه کم په باره کې وکړه، مطلب د منټونو په باره کې. اوس چې موږ کومه زده کړه کوو دا موږ د نیم په باره کې، مطلب 8:30 9:30 10:30 شپږ:30 داسې ټایم چې موږ کله وایو نو بیا موږ دغه ته 30 استعمالوو. لکه فور ایگزامپل It's 7:30 9:30 بجې دي. It's 8:30 8:30 بجې دي. It's 5:30 5:30 بجې دي. چې کله 5:30 شپږ:30 9:30 داسې ټایم په باره کې موږ کله په انګلیش لینګویج کې ټایم ایکسپریس کوو نو دغلته بیا موږ 30 استعمالوو. It's 7:30 9:30 بجې دي. نو تاسو دغه سنټنس ته ګورئ او د دې 7 په ځای باندې چې که څه ټیم وي نو دغلته بیا هغه ایډ کولی شئ، که 8:30 که 9:30 که 10:30 نو د خپل ذهن مطابق تاسو دلته دغه ټایم ایډ کولی شئ. که اوس یو کس وایي چې پوره 9 بجې دي نو دا به موږ په انګلیش لینګویج کې څنګه وایو؟ پوره 9 بجې دي، پوره 8 بجې دي، پوره 10 بجې دي. نو دا هم ډیر اسان دي. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock د دې مطلب دا دی چې پوره 9 بجې دي. It's 7 o'clock پوره 9 بجې دي. It's 8 o'clock پوره 8 بجې دي. It's 5 o'clock پوره 5 بجې دي. It's 5 o'clock 5 بجې دي. It's 6 o'clock پوره 6 بجې دي. نو چې کله o'clock راغلی، o'clock مطلب دی پوره. It's 7 o'clock مطلب پوره 9 بجې دي. نو سمری خلاصه د دې خلاصه څه ده؟ د دې خلاصه شارټ تاسو ته زه ایکسپلین کوم چې تاسو ته دغه شاته لیکچر په ذهن کې راشي او درته یاد شي. یعنی کله چې موږ په انګلیش لینګویج کې ویل غواړو چې پاو باندې 9 بجې دي، پاو باندې 8 بجې دي، پاو باندې 10 بجې دي، که هر څه ټیم وي بیا دغلته موږ کوارټر فاسټ استعمالو. او چې کله موږ وایو پاو کم 9 بجې دي، پاو کم 8 بجې دي، پاو کم 9 بجې دي، دلته بیا موږ کوارټر 2 استعمالو. یعنی کوارټر فاسټ مطلب دی پاو باندې او کوارټر 2 مطلب دی پاو کم. د کوارټر په اصل کې مطلب دی پاو. او کله چې موږ د 9:30 شپږ:30 8:30 د داسې ټایم په باره کې خبرې نو دغلته بیا موږ 30 استعمالوو. لکه فار ایگزامپل دا یو سنټنس زموږ سره دا تاسو یاد کړئ It's 7:30 نو د 7 په ځای باندې تاسو 8 استعمالوئ 9 استعمالوئ نو دغه نه بیا تاسو ته دا پته لګي چې 9:30 بجې دي یا 8:30 بجې دي. او کله چې موږ د پوره ټایم په باره کې د پوره بجو په باره کې خبره کوو نو بیا موږ o'clock استعمالوو. لکه It's 7 o'clock It's 8 o'clock It's 9 o'clock. نو زما امید دی چې تاسو به په انګلیش لینګویج کې د ټایم په باره کې زده کړه کړې وي او تاسو به یاد کړی وي. زما امید دی چې تاسو به د دې نه مختلف قسمه سنټنسز زده کړي وي. هغه سنټنسز کومې چې ستاسو خوښې شوي، کومې چې تاسو په فرست ټایم اورېدلي وي نو پلیز مهرباني وکړئ تاسو په کامنټ سیکشن کې زموږ سره شیر کړئ. او تاسو موږ ته په کامنټ سیکشن کې خپل رای هم پرېښودلی شئ. که تاسو چېرته په یو ټاپک باندې، په یو سبق باندې، یو مووي باندې، یو سټوري باندې ویډیو جوړول غواړئ نو تاسو بالکل موږ ته په کامنټ سیکشن کې ویلی شئ او موږ به انشاءالله خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو دغه فرمایش، دغه درخواست باندې موږ عمل وکړو او په دغه باندې تاسو ته یو ښایسته، یو مزیدار او یو شارټ ډیټیل کلاس تاسو ته اپلوډ کوو. نو ویډیو تر اخره پورې به امید کوم تاسو کتي وي. نو انشاءالله موږ به نور هم داسې ویډیوګانې جوړو. نو تاسو موږ سپورټ کوئ، الله به تاسو سپورټ کړي. نو زموږ کار وو ویډیو جوړول، ویډیو اپلوډ کول. نو اوس ستاسو کار دی د ویډیو نه فایده اخیستل، دا ویډیو کتل، د دې ویډیو نه څه زده کړه کول. نو زه وایم بس همدا به بس وي. اوس موږ له راکړئ اجازت. د الله په امان.